السلام علیکم وخت مو په خیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرونو ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن دوشنبه د اسد 15مه چې د 2014 کال د جولای د 28 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کندوز کې د نجونو روزنتون له بیا رغونې وروسته پرانیستل شو. په هرات کې د یو سوداګر له لوري د 2.4 میلیونو ډالرو په لګښت عصري ښوونځی جوړ شو. په اقینه بندر کې د سوداګرۍ چټک بهیر واردات 100 برابره زیات شوي. او ګوتریش په دمشق کې د سیاسي بدلونونو هرکلی وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د نجونو روزنتون له بیا رغونې وروسته پرانیستل شو. د کندوز ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د نجونو روزنتون د ترکیې د ټیکا موسسې په مالي ملاتړ له اساسي بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د چارواکو په وینا د دې پروژې چارې په 4 میاشتو کې د څه باندې 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي او روزنتون د 140 یتیمو او بې سرپرسته نجونو د استوګنې زده کړې او روزنې لپاره په اړینو اسانتیاوو او تجهیزاتو سمبال شوی دی. په هرات کې د یو سوداګر له لوري د 2.4 میلیون ډالرو په لګښت عصري ښوونځی جوړ شو. په هرات ولایت کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د 1000 نجونو او هلکانو لپاره د 6 پولیس ښوونځي ودانۍ جوړه کړې چې ټولیز لګښت یې 2.4 میلیونه امریکایي ډالر ښودل شوی دی. د خیریه بنسټ سلاکار خلیل احمد شهیدزاده ویلي د ښوونځي ټول درسي خونې په معیاري ډول جوړې شوي او کمپیوټري ټولګي، کتابتون او په عصري وسایلو سمبال د ساينس لابراتوار هم لري. بلخوا د هرات والي نور احمد اسلام جار له پانګوالو غوښتي چې د عامه ګټو په ورته پروژو کې پانګونه وکړي. په اقینه بندر کې د سوداګرۍ چټک بهیر واردات 100 برابره زیات شوي. د فاریاب ولایت د اقینې بندر مسؤلین وایي د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې دغه بندر له لارې افغانستان ته څه باندې 600,000 ټنه سوداګریز توکي وارد شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د مسؤلینو په وینا تیر کال په همدې موده کې د اقینې بندر له لارې شاوخوا 240,000 ټنه توکي وارد شوي وو. هغوی زیاتوي د وارداتو ترڅنګ د صادراتو کچه هم لوړه شوې او کرنیز محصولات او کورني تولیدات د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادریږي. سوداګر د ګمرکي اسانتیاو، چټکو ترانزیټي خدماتونو او د چارواکو د همکارۍ له امله د سوداګریزو فعالیتونو د پراخېدو خبر ورکوي. او وروستی خبر دا ګوتریش په دمشق کې د سیاسي بدلونونو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سوریې پلازمینې دمشق د سفر پر مهال دغه هیواد له ولسمشر احمد شر سره لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې ګوتریش په سوریه کې له وروستیو سیاسي بدلونونو هرکلی کړی او ټینګار کړی چې دغه هیواد په سیاسي بهیر کې باید د ټولو لورو ګډون تضمین شي. هغه زیاته کړې چې ملګري ملتونه د سوریې له خلکو سره ملاتړ ته ژمن دي او له سوریایي چارواکو سره به په همکاریو ته دوام ورکړي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مال.